بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ دلته په اروپا کې اوسېږو، خپل زکات، خیرات، سرسايه دا خپل وطن افغانستان قریبانو ته استو. نو دا کار موږ ته جایز دی که جایز نه دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې شرعي حکم خدا دی چې زکات به سړی په هغه منطقه کې ورکوي چې چیرې اوسېږي. خو که د بل ښار خلک تر دغه ښار زیات احتیاجمن و یا په بل ښار کې قریبان و، استول جایز بلکې افضل دی. نو تاسو چې هلته اوسېږئ هلته د دې شیانو بیخي ضرورت نسته، لکه تا چې په سوال کې ویلي وه چې دلته بیخي داسې څوک نسته چې زکات موږ ورکړو. نو دا ښه خبره ده چې خپل وطن ته یې راواستوئ او دلته یې غریبانو او خپلو قریبانو ته ورکړئ. تبین الحقائق جلد اول صفحه 305. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.